ایمان پلورونکي 19 برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. ورونو زموږ او تاسو کیسه ډیر مهم ځای ته رسیدلی و او تر دې ځای رسیدلی و چې د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه کوم ګروپ مجاهدین چې په هغو جنوب سره روان شوي وو، هغوی د سمندر غاړې ته نږدې شوي وو او هغه جنې هم د سمندر په غاړه وي او په کښتۍ کې د سپرېدو په حال کې. له بلې خوانه د اسونو د شڼارې غږونه راتلل. صلیبیان هلته موجود وو. دا هغه ځای و چیرې چې سمندر له ګټانو دننه راتېر شوی وو. د صلیبیانو کمنډوي ټولي هلته خپله کښتۍ درولې وه. هغوی له اسونو کوز شوي او په کښتۍ کې سپرېدل. کښتۍ ډېره لویه وه او نجونې هم کښتۍ ته ختلې وې. اسونه یې پرې ایښي وو. ناڅاپه پرې غشي وورېدل. دوی ټول نه وژل او هغه یې باید ژوندي نیولي وای. په دوی کې ډېرو نفرو کښتۍ ته ور ودانګل او د کښتۍ جپه وهل یې پیل کړ. وروسته چې څوک پاتې وو هغوی په غشو ولګېدل. په کښتۍ کې سپرو ته د جګړې بلنه ورکړل شوه، خو هغوی ونه درېدل. هلته سمندر ژور و. کښتۍ په کرار روانه وه. له دې خوانه په یوه اشاره غشو ویشتونکې کښتۍ په غشو وویشته. د جپو حرکت ودرېد. بیا پرې د دویم، دریم او څلورم او پنځم ځل لپاره د غشو وارونه وچلېدل. اوس په هغوی کې هیڅوک هم ژوندي پاتې نه و. کښتۍ همالته لامبو وهله. د سمندر موجونه به د ساحل لوري ته راغلل. له ګټانو سره به یې ټکر وکړ. بېرته به ستانه شول. لږه شېبه وروسته کښتۍ د ساحل خواته راغله. سپاره ورښکته شول. کښتۍ یې ونیوه. په کښتۍ کې ټول مړه وو. نجونې هم مړې شوې وې. ځینې خو یې په دوه غشو باندې لګېدلې وو. کښتۍ یې وتړله او د سپرو د سپاهیانو ټولی د محاذ په لوري وخوځېد چې ډېر لرې نه وو. ورونو هغه 19 نفره صلیبي کمنډویان او نجونې خو همدلته د مجاهدینو لخوا ختم کړای شول. یوازې میګنانا ماریوس او موبي او هغه بل ملګري یې پاتې وو چې هغوی هم خپل سفر تکمیل کړی وو او قاهرې ته رسېدلي وو. میګنانا ماریوس د قاهرې په یوه سرای کې استوګن و. د دې سرای یوه برخه د عامو او غریبو مسافرو لپاره وه او دویمه برخه د امیرانو او شتمنو خلکو لپاره وه. په دې برخه کې به شتمنو سوداګرو هم استوګنه کوله. د هغوی لپاره شراب او ډمانې هم راوستل کېدې. میګنانا ماریوس په دې ځانګړې برخه کې دېره شو. موبي ته یې خپله ښځه ویله او ملګری یې باوري ملازم و. د موبي ښکلا او ځواني د سرای پر خلکو د میګنانا ماریوس پر تم کښېنوه. دومره ښکلې او ځوانه ښځه د کوم ډېر شتمن سړي کېدای شوه. د سرای خلکو د هغه لوري ته ځانګړې پاملرنه کوله. موبي خپل ځان مسلمانه ښودله او د سلطان صلاح الدین ایوبي او د هغه د کور په باب معلومات ترلاسه کول. هغې دا پته هم ولګوله چې سلطان صلاح الدین ایوبي سوډانیانو ته بخښنه کړې ده او سوډاني لښکر یې مات کړی دی. دا هم ورته معلومه شوه چې د سوډاني سرلښکرو او قومندانانو حرم سرایونو خالي کړای شوي او هغوی ته زراعتي مځکې ورکړل شوې او بزګران دي. دا د میګنانا ماریوس بې حده زړورتوب او یا حماقت و چې هغه د دې هېواد د خلکو په ژبه نه پوهېده، خو د دومره خطرناک کار لپاره راغلی و. هغه ته د دغه ډول وژنو او دومره لویو خلکو ته د رسېدلو لارې چارې هم ښودل شوې نه وې. هغه په ذهني لحاظ د کشمکشونو او ګډوډیو سره مخ و، خو بیا هم د سلطان صلاح الدین ایوبي د وژنې لپاره دی راغلی و چې د چا پر شاوخوا د ساتونکي مکمل ټولی تل موجود و. د هغه د ټولي قومندان ورته ویلي و چې ته لیونی یې، تا چې څومره خبرې وکړې په هغوی کې ماته د عقل بوی هم نه راځي. څرګنده خو میګنانا ماریوس لیونی و. دا یو تاریخي حقیقت دی چې د لویو خلکو وژونکي زیاتره لیونیان وي. که لیونیان نه وي نو په ذهني توګه خو خامخا ګډوډ. همدا حالت د ایټالیا د سزا لیدلي بندي هم و. له هغه سره یوه وسله داسې هم وه چې د ډال کار یې ورکولی شو. هغه موبي وه. موبي نه یوازې دا چې د مصریانو په ژبه پوهېده، لا چې هغې او د هغې وژل شویو شپږو ملګرو نجونو د مصري او عربي مسلمانانو ناسته ولاړه تهذیب او تمدن او اقتصادي لوړ جوړ
په باب تر ډیره وخت روزنه لیدلې وه. هغوی د مسلمانانو نارینه‌و په روحیاتو هم پوهېدې او تر ټولو غټه خوبي یې دا وه چې سړی یې په اسانۍ سره خپل تابع کولی شو او د اړتیا په وخت کې خپل ټول بدن لوڅولی شو او خپل پت یې هم په سړی لوټلی شو. دا خو هیڅوک ویلی نه شي چې په کوټه کې دننه به میګنانا ماریوس، موبي او د هغوی درې ملګرو څه خبرې کوي او څه ډول پلانونه به یې جوړول. خو داسې ثبوت له پخوانیو لیکنو په لاس راځي چې میګنانا ماریوس 3-4 ورځې په سرای کې له استوګنې وروسته بهر راووت. د هغه ږیره پاکه پرېمینځلې وه. د هغه د څېرې رنګ د سوډانیانو په څېر ژور بادامي و چې مصنوعي کېدای شو، خو اوس مصنوعي نه ښکارېده. هغه معمولي شان چپن او پر سر معمولي شان دسمال او پګړۍ تړلې وه. موبي له سره تر پښو پورې په څادري ډوله تور څادر کې پټه وه او د هغې په مخ نری نقاب داسې راغوړېدلی و چې شونډې او زنه یې پټه وه. تر تندي پورې مخ یې لوڅ و. پر تندي یې ګڼ وریښمین ویښتان پراته وو او د هغې ښکلا دومره څرګنده وه چې لارویان ورته درېدل او کتل یې. د هغې ملګری په معمولي شان جامو کې و. داسې ښکارېده چې نوکر به یې وي. له سرای نه بهر ډېر د ښه نسل اسونه ولاړ وو چې د سرای خلکو د میګنانا ماریوس لپاره په کرایه راوستي وو، ځکه چې هغه ویلي وو چې د سیل لپاره له خپلې مېرمنې سره وځي. میګنانا ماریوس او موبي پر اسونو سپاره شول. چې کله اسونه روان شول د هغوی ملګري لکه د نوکرانو په څېر ورپسې منډې کړې. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه خپل مرستیالان مخې ته کېنولي، د سوډانیانو په باب یې ورته لارښوونې کولې. هغه دا کار ډېر ژر پای ته رسول غوښتل، ځکه چې هغه پریکړه کړې وه چې د سلطان نورالدین زنګي رالیږلی پوځ د مصر نوی پوځ او وفادار سوډانیان به سره یو ځای کوي او یو پوځ یا لښکر به ترې جوړوي او په سملاسي ډول به یې په یروشلم یرغل وکړي. د روم بحیرې تر ماتې وروسته چې کله سلطان نورالدین زنګي فرنګیانو ته هم ماتې ورکړې وه، تر یوې اوږدې مودې پورې بیا د صلیبیانو د ځان برابرولو کوم امکان نه و. د هغوی تر منظم کېدو د مخه سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه د یروشلم د نیولو پلان جوړ کړی و. تر دې د مخه هغه سوډانیان په کرنیزو ځمکو باندې میشت کول غوښتل چې د بزګرۍ په چارو اخته او بیا د سرغړاوي سرونه راپورته نه کړي. د نوي پوځ تنظیمول او په زرونو سوډانیان د ځمکو د آبادولو په کار کې مشغولول اسانه کار نه و. پر دغو دوو چارو سربیره بله خطره دا وه چې د سلطان صلاح الدین ایوبي په پوځ او اداره کې داسې لوړ رتبه منصبداران موجود وو چې هغه د مصر د امیر په حیث پاتې کېدل نه غوښتل. د سوډانیانو د پوځ د ماتولو سره سم سلطان صلاح الدین ایوبي د ځان لپاره خطره پیدا کړې وه. د دغه پوځ څو تنه لوړ رتبه صاحب منصبان ژوندي وو. هغوی د سلطان صلاح الدین ایوبي اطاعت منلی و، خو د علي بن سفیان اطلاعات ویل چې د بغاوت په ایرو کې اوس هم یو څه سپرغۍ شته. د اطلاعاتو راپورونه دا هم وو چې هغه باغي مشران په خپله ماتې دومره خفه نه دي څومره چې د صلیبیانو په ماتې باندې اندېښمن دي، ځکه چې هغوی د بغاوت ټکېدلو وروسته هم له صلیبیانو مرسته اخیستل غوښتل او د مصر په اداره کې ځینې لوړ رتبه حاکمان د سوډانیانو په ماتې خفه وو، ځکه چې هغوی په دې هیله وو چې سلطان صلاح الدین ایوبي به یا ووژل شي او یا به وتښتي. دا د ایمان پلورونکو ډله وه، خو د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ایمان محکم و. هغه له مخالفینو له خبرېدو سره د هغوی پر خلاف کوم اقدام ونه کړ. له هغوی سره به د نرمۍ او اخلاص رویه کوله. په کوم مجلس کې هم د هغوی پر خلاف خبره ونه کړه او چې کله به د خپل لاس لاندې مامورینو او پوځ ته خطاب کاوه نو داسې کلمات یې ونه ویل چې زه به د خپلو مخالفینو خوله په مزه کړم. هېڅ کله تهدید امیزه او د سپکاوي خبرې نه کولې. البته دا خبرې به یې زیاتره له خولې وتلې چې که کوم ملګری په ایمان پلورنه وویني منع یې کړه. هغه ته ور یاد کړئ چې دی مسلمان دی، له هغه سره د مسلمانانو په څېر رویه وکړئ چې د دښمن له اغېز نه آزاد شي. خو د پردې تر شا به یې د مخالفینو له چال چلن نه ځان خبراوه. د علي بن سفیان رحمت الله علیه اداره ډیره مصروفه وه. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه ته به د ځمکې لاندې سیاسي فعالیتونه او خبرونه مسلسل ورکول. اوس د هغه د ادارې مسؤلیت نور هم دروند شوی و. د ساتونکو او اوښبانو د وژنې اطلاع هم قاهرې ته رارسېدلې وه. تر دې د مخه د جاسوسانو ډله چې په هغو کې نجونې هم وې د ساتونکو نه نامعلومو کسانو ازادي کړې وې. دغه دوو پیښو ثابته کړې وه چې په هېواد کې اوس هم صلیبي جاسوسان او شریکان شته دي او دا هم ترې څرګندېدله چې هغوی ته د دې ځای د اوسېدونکو ملاتړ په برخه دی. خو تر اوسه لا دا خبر را رسېدلی نه و چې عیسوي کومنډویان او جاسوس نجونې
آن په هماغه وخت کې وژل شوي چې په کښتۍ کې سپرېدې. د چریکانو د ورانکارۍ د مخنیوي لپاره د پوځ 2 ټولۍ په ټوله سیمه کې د ګرځېدو لپاره تیر مخام لېږل شوی و او د اطلاعاتو اداره نور هم پراخه او منظمه کړای شوې وه. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه یو اندازه خفه هم وو چې هغه له کوم عزم سره مصر ته راغلی او د اسلامي سلطنت د استحکام او پراختیا لپاره چې څه ډول پلانونه له ځان سره لرل، خو د هغه پر خلاف باندې د ځمکې لاندې او د ځمکې په سر داسې توپانونه راولاړ شول چې د هغه پلانونه یې متزلزل کړل. د هغه خفګان دا و چې د مسلمان توره د مسلمان پر سر را ځوړنده ده. ایمانونه لیلام کېږي، اسلامي سلطنت او خلافت هم د توطئو بجال کې نښتی او د چلوټو برخه او وسیله ګرځېدلی. ښځو او زرو د عربو ځمکه خورولې وه. سلطان صلاح الدین ایوبي د دې نه هم بې خبره نه و چې د هغه د وژلې توطئې جوړېږي، خو په دې باندې هېڅکله هم اندېښمن نه و او ویل به چې زما روح د الله جل جلاله په لاس کې دی. هغه پاک ذات چې کله هم زما وجود پر ځمکه بېکاره وویني نو روح به مې پورته کړي. د همدې امله هغه هېڅکله هم خپله د ځان ساتنې لپاره فکر نه کاوه. دا خو د هغه پوځي او اداري لارې چارې او علي بن سفیان رحمت الله علیه خو په دې کار کې تل بیدار و. یو خو یې دا دنده وه او دویمه دا چې هغه که سلطان صلاح الدین ایوبي پیغمبر نه ګاڼه نو خپل پیر او لارښود خو یې خامخا ګاڼه. په دې ورځ سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه خپلو مرستیالانو ته احکام صادرول او لارښوونې ورته کولې. د هغو ساتونکو 2 آسونه د پوښتنې لپاره په هغه ځای کې ودرول چې د خلکو لپاره جوړ شوي وو. مګنانا ماریوس او موبي له آسونو راکوش شو. د آسونو واګی د هغوی ملګري ونیو. موبي د ساتونکو قمندان ته وویل چې خپل پلار یې له ځان سره راوستی دی، د سلطان صلاح الدین ایوبي سره لیدل غواړي. قمندان له مګنانا ماریوس سره خبرې وکړې او له سلطان صلاح الدین ایوبي سره یې د لیدلې لامل ترې وپوښتی. لکه مګنانا ماریوس چې د هغه خبره اورېدلې نه وي. موبي قمندان ته وویل له ده سره خبرې کول بېکاره دي، کوڼ او ګونګی دی. د لیدلو هدف به موږ سلطان او یا د هغه کوم لوړ رتبه صاحب منصب ته وایي. علي بن سفیان رحمت الله علیه به هر قدم واهه. هغه مګنانا ماریوس او موبي ولیدل، ورغی. هغه ورته السلام علیکم وویل. موبي په جواب کې وعلیکم السلام وویل. قمندان ورته وویل دوی له سلطان سره لیدل غواړي. علي بن سفیان رحمت الله علیه له مګنانا ماریوس نه د لیدنې د علت پوښتنه وکړه. نو موبي هغه ته وویل دا زما پلار دی، ګونګ او کوڼ دی. علي بن سفیان ورته وویل چې سلطان اوس ډیر مصروف دی، چې کله اوسګار شي د لیدلې لپاره وخت به ترې واخلي. هغه موبي ته وویل تاسې خپل مقصد ووایي، کېدای شي ستاسې کار د سلطان له لیدنې پرته وشي. سلطان د وړو وړو کارونو لپاره وخت نه لري، اړوندې ادارې په خپله شکایتونه رفع کوي. موبي وویل آیا سلطان د مسلمان د یو مظلومې لور د فریاد اورېدلو لپاره وخت ورکولی نه شي؟ زه چې څه وایم همغه ته به یې وایم. علي بن سفیان وویل ما ته له ویلو پرته سلطان له تاسې سره لیدلی نه شي. زه به سلطان ته ستاسې فریاد ورسوم، که هغه یې ضروري وګڼي تاسې به دننه وغواړي. موبي د شمال مصر د کوم کلي نوم واخیست. ویې ویل 2 کاله پخوا سوډانۍ پوځ له هغه ځایه تېرېده. زه له نورو نجونو سره د پوځ د لیدلو لپاره بهر راغلم. یو قمندان آس را وګرځاوه او زما نه یې د نوم پوښتنه وکړه. ما ورته خپل نوم وښود. هغه زما پلار ور وغوښت. هغه یې وړاندې بوته، څه خبره یې ورسره وکړه. چا قمندان ته وویل چې دا کوڼ او ګونګی دی. قمندان لاړ. تر ماښام وروسته 4 سوډانیان زموږ کور ته راغلل. زه یې په زور له ځان سره بوتلم. قمندان ته یې وسپارلم. له هغه سره 3 نورې نجونې هم ناستې وې. ما ته یې وویل ته ما نه پېژنې، زما نوم بالیان دی، څه چې درته وایم هغه به منې، څنګ ته مې راشه. ما هغه ته وویل زما سره سم واده وکړه. هغه وخندل. ویې ویل زه او تا سره واده؟ یوه ښځه یې راوغوښتله. ورته ویې ویل دا پوه کړه چې بیا مې ورسره لیدل کتل کېږي نو په منډه منډه به زما غېږې ته راځي. هغې ښځې هم زه له ځان سره روانه کړم. یوې قلا ته یې دننه کړم. ګورم چې ښځو او سړیو ته ډول ډول عذابونه ورکول کېدل. د دې حالت په لیدلو په ما باندې بېهوشي راغله. بیا کله چې په سد شومه په یو پالنګ پرته وم. بیا له هغو 3 نجونو څخه یوه راغله چې تېره ورځ مې لیدلې او په پالنګ راسره کېناست. د سترګو څخه یې اوښکې بهېدلې. راته ویې ویل زه هم ستا په څېر د یوې شریفې کورنۍ څخه او باعفته پېغله. د خپلې حیا د ساتلو لپاره مې ډېر عذابونه وګالل. زما په بدن دې زخمونو او پرهارونو ته وګوره. یوه ورځ مې ځان سره فکر وکړ
چې که داسې وخت راشي ازادي ترلاسه کړم داسې بهادره ټولنه شته چې د دې دومره تکالیفو په ګاللو سره سره ما خلک باعفته وبولي نه هیڅ کله نه او بله لاره چې مرګ وه هغه ته ما تن ور نه کړ اوس هر څه په زړه تېروم او په خولو خاندم ستا په وړاندې هم دا دوه لارې دي ای خورې کومه چې ته اوس انتخابوې موبي دغه کیسه علي بن سفیان ته کوي چې نجلۍ دې ته وویل چې کومه لار ته اوس انتخابوې ستا خوښه دواړو ژړل چې په دې کې یو کس راغی او هغه نجلۍ یې وغوښته او زه یوازې پاتې شوم د ډېر فکر کولو وروسته مې د دغه درې نجونو لاره غوره کړه بله شپه بالیان وبللم راته ویې ویل څه اراده دې ما ورته وویل ستاسې هر امر په سر سترګو او بیا هغه د نکاح پرته د خپلې ښځې په شان وساتله 2 کاله زه ورسره وم سوډاني پوځ چې بغاوت وکړ هغه قومندان ولاړ پته یې نشته چې وژل شوی او که بندي دی ستاسې پوځ د هغه کور ته راغی او موږ ټولو نجونو ته یې وویل تاسې ټولې ازاد یې زه خپل کور ته ولاړم زما پلار زما واده کول غوښتل خو ټولو له ما سره د واده کولو نه انکار وکړ وایي چې دا د حرام سرای پاتې شونې هډوکي دي هلته خلکو را باندې ژوندون تنګ کړی دی د خپل مشر په خدمت کې حاضره شوم کېدای شي زما د درد درمل په عاجله توګه وکړي موږ اوس په سرای کې اوسو او دا مو اورېدلي چې سلطان صلاح الدین ایوبي سوډانیانو ته ځمکې او کورونه ورکوي ما تاسې د بالیان وینځه او یا ښځه وګڼئ او ځمکه او کور راکړئ چې زه له هغه کلي نه راشم او که نه زه به خپل ځان ووژنم یا به له کوره وتښتم او یا به چیرې ډمه شم علي بن سفیان رحمت الله علیه د دې ټوله کیسه واورېده او ورته ویې ویل که تاسې ته ځمکه د سلطان صلاح الدین ایوبي له لیدلو پرته درکړل شي نو بیا له سلطان صلاح الدین ایوبي سره د لیدو څه اړتیا ده موبي وویل هو بیا هم د لیدو اړتیا ده دې ته تاسې عقیدت هم ویلی شي زه سلطان ته یوازې همدومره ویل غواړم چې ستاسې په سلطنت کې له ښځو نه د نانځکو کار اخیستل کېږي د شتمنو او واکمنانو له کورونو نه د واده رواج په ختمېدو دی د خدای لپاره د ښځو پاکوالی وساتئ او د هغوی درناوی وکړئ زه چې سلطان ته دا ووایم ښایي چې زړه مې په ارام شي خو په دغه حالت کې میګنانا ماریوس داسې غلی ناست و لکه د هغه غوږو ته چې هیڅ خبره نه رسي علي بن سفیان رحمت الله علیه موبي ته وویل چې سلطان له غونډې اوزګار شي بیا به ورته ستاسې سره د لیدلو اجازه وغواړو د دې وینا سره علي بن سفیان بهر و هغه ډېر وروسته راغی ویې ویل چې زه درته له سلطان نه د لیدلو اجازت غواړم هغه د سلطان صلاح الدین ایوبي کوټې ته ورغی او یوه شېبه وروسته راغی موبي ته یې وویل خپل پلار سلطان ته ورول د سلطان صلاح الدین ایوبي کوټه یې ور وښوده کوټې ته له داخلېدو د مخه دواړو د بهر لوري ته وکتل کېدای شي چې له قتل وروسته د تېښتې لاره کتله سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه په دفتر کې یوازې و دواړه یې کېنول او له موبي نه یې وپوښتل ستا پلار له پیله ګونګ او کوڼ دی موبي ځواب ورکړ هو محترم سلطانه دا د ده پیدایشي نیمګړتیا ده سلطان صلاح الدین ایوبي کېنناست په اطاق کې قدم واهه ویې ویل ما د ستاسې شکایت او غوښتنه اورېدلې ده له تاسې سره مې پوره همدردي ده زه به تاسې ته ځمکه هم درکړم او کور به هم درته ودان کړم اورېدلې مې دي چې ته یو څه نور هم ویل غواړې وایه د 19مې برخې پای